د 15 ورځو په تېرېدو سره څنګه خپل کوتک څخه سم بانس جوړ کړو او غټ یې کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګوګلي نشان ووهئ. مننه. د 15 ورځو په تېرېدو سره څنګه خپل کوتک غټ کړو. که غواړئ چې خپل کوتک تر حد نه زیات غټ کړئ، تاسو کولی شئ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ تر څو په دې مطلب ښه ځان پوه کړئ. لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي وي چې اکثره خلک دا کوشش کوي تر څو په خپل ذکر یا په خپله جنسي قوه کې دوی زیاتوالی راولي، خو دوی اکثره دا ناکامي کوي چې دوی یو کار کوي او بل پرېږدي. نو باید یو کار حتما ونیسي او سر ته ورسوي. د ویډیو اصلي مطلب ته راځم، څنګه کولی شو په 15 ورځو کې خپل کوتک غټ کړو. تاسو کولی شئ چې دغه فکر هیڅکله هم ونه کړئ. د دې مطلب داسې نه دی چې تاسو باید کوتک غټ کړئ او مېرمنې ته غټ کوتک خوند ورکړي. د مېرمنې ته هغه کوتک تر ټولو زیات بهترین خوند ورکوي کوم چې مېرمنه ورسره انزال او خوشحاله کیږي. تر ټولو زیات کوشش داسې وکړئ چې تاسو کله کوروالی یا سیکس کوئ یو شی په نظر کې مه نیسئ، ځکه چې تاسو کولی شئ له دغه څخه غلطه استفاده وکړئ. یعنې هیڅ وخت کې چې کله کوروالی کوئ تاسو د مېرمنې شرمګاه یا د مېرمنې یو ځای ته هم مه ګورئ او ټول تمرکز مو په هغه ځایونو وکړئ کوم چې تاسو ته ډېر تشویش او اندېښنه درغورځوي، یعنې چې ستاسو سوچ بدلیږي. کوم خلک چې ډېر سوچ دغه شرمګاه یا د مېرمنې حسن یا ښکلا ته کوي، هغه خلک په کوروالي کې ډېر زر انزال کېږي او خلاصېږي. نو کولی شئ په 15 ورځو کې د زیتونو تیلو سره خپل ذکر مساج کړئ او تاسو یې سم قوي وکړئ. کله چې تاسو دغه مساج کوئ نو تاسو ته باید یادونه وکړم چې تاسو د 10 منټو لپاره خپل ذکر په زیتونو تیلو باندې مساج کړئ. لومړی د زیتونو تیل ومینځئ یا ګرم کړئ، په بخښنې سره پاخه یې کړئ. له هغه وروسته یې تاسو راواخلئ او دا په ذکر تر 15 منټو پورې هر ورځ وهئ. یعنې زموږ مطلب داسې دی چې تاسو خپل ذکر ته پرې مساج ورکوئ. که چېرته د زیتونو تیل تاسو ته ښه نه ښکاري او تاسو وایئ چې ګناه لري، کولی شئ عام تیل یا د کوکونټ تیل هم واخلئ چې تاسو بدن ته کې ګټه ورسوي. که چېرته تاسو بیا هم زړه نه مني نو بیا کولی شئ د واسلین سره د ورځې 2 وخته خپل ذکر مساج کړئ او تاسو کولی شئ 15 ورځې دغه دوامداره کار وکړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.